د سردار محمد داود خان هغه طرحې او پروژې چې نیمګړې پاتې شوې. سردار محمد داود خان د افغانستان د اوسني تاریخ له هغو واکمنو چې ساری یې نه درلود. سردار محمد داود خان د افغانستان د خپلواکۍ او د یو ښه اقتصاد لپاره ستر پلانونه درلودل. ده غوښتل د افغانستان له طبیعي شتمنیو ګټه واخلي او له بهرنیو احتیاجونو یې وژغوري. د مس عینک کان د ګاز د استخراج پروګرامونه او همدارنګه د وطن په ګوټ ګوټ کې بندونه جوړول او کرنې ته پراخه زمینه برابرول ټول له هغو طرحو چې سردار محمد داود خان یې بنسټ ایښی و. په بهرني سیاست کې هم د دښمن د سترګو ازغی و. سردار محمد داود خان غوښتل له عربي هیوادونو ایران، هند او اروپا سره نوې اړیکې پیل کړي ترڅو د افغانستان اقتصادي راتلونکی په یو لوري پسې محدود پاتې نشي. خو د سردار محمد داود خان دغه سترې کړنې شوروي سیاسونو ته خطر و چې ویې نه زغملې او د دوی په لاس باندې افغانستان جمهوري نظام نسکور شو. د لر او بر افغانانو د یووالي هغه ارمان د سردار محمد داود خان په زړه کې هم هغه ارمان پاتې شو. د سردار محمد داود خان دریځ دا و چې د ډیورنډ کرښه نه پر ذکر شه او نه هم بارډر دی. دغه د افغان ولسونو اساسي حق دی باید ورکړل شي چې دغه دریځ یې پاکستاني لوری هم د ده سخت مخالف کړ. سردار محمد داود خان په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او ټولنیز ژوند د بدلون په موخه سترې طرحې درلودې. په ولایتونو کې ستر او عصري روغتونونه جوړول، د ښځو د کار او د تعلیم په مخه باندې ښه پالیسي لرل، ټول له هغو ګامونو ول چې افغانستان یې د سیالانو سره سیال ساتلی شو. خو د وخت سیاسي توندو بادونو دغه مشعلونه د تل دپاره مړه کړل. د 1350 کال د ثور په کودتا کې هغه ټول خوبونه چې د یو خپلواک او پرمختللي افغانستان لپاره لیدل سوي وو په وینو رنګ او له خاورو سره خاورې شول. نن چې د سردار محمد داود خان له دور وروسته نیمه پیړۍ تېره شوې، خو بیا هم د ده هغه طرحې او پلانونه د افغان حکومتونو لخوا عملي کېږي. سردار محمد داود خان تل غوښتل چې یو خپلواک افغانستان جوړ کړي او افغانستان د نورو له احتیاجونو خلاص کړي، خو تقدیر اجازه ورنه کړه چې دغه ستر سفر تر پایه ورسوي. د سردار محمد داود خان هغه طرحې او پروژې چې نیمګړې پاتې شوې. سردار محمد داود خان د افغانستان د اوسني تاریخ له هغو واکمنو چې ساری یې نه درلود. سردار محمد داود خان د افغانستان د خپلواکۍ او د یو ښه اقتصاد لپاره ستر پلانونه درلودل. ده غوښتل د افغانستان له طبیعي شتمنیو ګټه واخلي او له بهرنیو احتیاجونو یې وژغوري. د مس عینک کان د ګاز د استخراج پروګرامونه او همدارنګه د وطن په ګوټ ګوټ کې بندونه جوړول او کرنې ته پراخه زمینه برابرول ټول له هغو طرحو چې سردار محمد داود خان یې بنسټ ایښی و. په بهرني سیاست کې هم د دښمن د سترګو ازغی و. سردار محمد داود خان غوښتل له عربي هیوادونو ایران، هند او اروپا سره نوې اړیکې پیل کړي ترڅو د افغانستان اقتصادي راتلونکی په یو لوري پسې محدود پاتې نشي. خو د سردار محمد داود خان دغه سترې کړنې شوروي سیاسونو ته خطر و چې ویې نه زغملې او د دوی په لاس باندې افغانستان جمهوري نظام نسکور شو. د لر او بر افغانانو د یووالي هغه ارمان د سردار محمد داود خان په زړه کې هم هغه ارمان پاتې شو. د سردار محمد داود خان دریځ دا و چې د ډیورنډ کرښه نه پر ذکر شه او نه هم بارډر دی. دغه د افغان ولسونو اساسي حق